زه د دغه کتاب په مطالعې تقریبا یوې هفتې راهیسې بوخت یم. ډېرې غوره جملې پکې دي، خو دغه جملې زما فکر یو ډېر غوره څه ته ما له نن 2.5 کاله وړاندې کله چې آنلاین بزنس شروع کول او آنلاین عاید ترلاسه کول شروع کول، عینا دغه جملې زما لپاره اوس هغه وخت را په یاد کړ چې دلته لیکلي دي in any moment of decision the best thing you can do is the right thing. The next best thing is the wrong thing. And the last thing you can do is nothing. معنا دا چې تر تصمیم نیولو په وخت کې تر ټولو غوره څه چې تاسو ترسره کوئ هغه ښه ډیسیژن نیول، یعنې ښه څه ترسره کول دي. د هغې څخه وروسته ښه ډیسیژن نیول چې دی هغه غلط څه ترسره کول دي. ولې تر ټولو غلط، تر ټولو بد، تر ټولو هغه د چا خبره تر ټولو خراب ډیسیژن یا تصمیم چې دی هغه دی چې تاسې هېڅ څه ترسره نه کړئ. 2.5 کاله وړاندې چې کله زه آنلاین بزنس ته راتلم، آنلاین تجارت چې ما شروع کولو، عینا دغه جمله زما لپاره هغه وخت کې هم وه. ما هم کولی شو چې نیک کولی شو چې ووایم چې بلا زه ځوان یم، زه باید چکرې ووهم، زه باید مېلې وکړم، زه باید ملګرو سره کښېنم، زه باید وخت تېر کړم، زه باید د نورو خلکو سره وګرځېږم، زه باید پبجي ګیم وکړم، ټیک ټاک کې ویډیوګانې وګورم، یوټیوب دا هر څه ما غوښتل. ولې کله چې ما د یو څه په اړه واورېدل، همدغه سوشل میډیا له لارې، ما همغه شپه ورته بلې وویلې. دا زما د ژوند تر ټولو غوره تصمیم و چې ما د یو نوي ژوند داخلېدلو پړاو ته ما بلې وویلې او داخل شو. ګټه تاوان دا د ژوند یو مسیر دی، دا پکې راځي. ولې تر ټولو غوره څیز دا دی چې تاسې یو څه باید ترسره کړئ، هغه که صحیح وي که غلط وي. ولې هېڅ نه ترسره کول دا تاسو سره هېڅ مرسته نه کوي، دا تاسې هېڅ ځای ته نه وي. همغه کس چې 15 کاله وړاندې وی همغه به اوس هم وي. تاسې دا نن چې څوک یې دا د تېرو 15 کلونو نتیجه ده وګورئ چې تاسې غوره یې که خراب یې که خیر. ولې که غواړئ غوره شئ، نن باید دا تصمیم ونیسئ چې تاسې باید یو څه ترسره کړئ، تاسې باید یو څه لاسته راوړئ، تاسې باید یو پلان ولرئ او په همدغه پلان باندې تاسې د خپل ژوند د بدلون لپاره هره ورځ کار وکړئ، دغه پلان په حقیقت بدل کړئ او بالاخره یو غوره ژوند جوړ کړئ او له سفر خوند واخلئ.